د شمالي اتلانتیک تړون سازمان یعنی ناټو د شمالي امریکا او اروپایي هیوادونو ترمنځ یو نظامي اتحاد دی چې د اتلانتیک دواړو غاړو ته واکونه متحد کوي. دغه سازمان په 1949 کال کې د 12 هیوادونو په منځ کې رامنځته شو او لومړنۍ موخه یې په اروپا کې د پخواني شوروي اتحاد د نفوذ او تسلط مخنیوی و. دغه سازمان د سړې جګړې پر مهال پراخ شو او د ترکیې په ګډون نور هیوادونه یې د غړو په توګه ومنل. خو دغه پراخوالی د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته هم دوام وموند او د ناټو پلې ختیځې اروپا ته وغځول شوې چې د 1999 او 2004 کلونو ترمنځ 10 پخواني کمونیست هیوادونه له ناټو سره یو ځای شول. پولند، هنګري، البانیا او لیتوانیا هم پکې شامل وو. ناټو اوس مهال 10 غړي لري چې وروسته یې شمالي مقدونیه ده چې په 2020 کال کې له دغه سازمان سره یو ځای شوه. د ناټو یوازې 2 غړي یعنی متحده ایالات او کاناډا غیر اروپایي دي. د دې سازمان تر ټولو مهمه دنده ټولیزه دفاع یا د ناټو تړون 5مه ماده ده. د 5مې مادې له مخې د ناټو پر هر غړي برید پر ټولو غړو برید دی او ټول هیوادونه یې باید په وړاندې اقدام وکړي. په 1990 کې وروسته له هغه چې عراق په کویت برید وکړ، ناټو د انکر ګارد په نوم خپل لومړی عملیات ترسره کړل. د ناټو دنده د ترکیې د هوایي حریم ساتنه او پوښښ وه. په 1993 کې یو له لومړنیو لویو ماموریتونو څخه یو د شارپ ګارد عملیات و، کوم چې د لویدیځ اروپا د همکارۍ سازمان سره یو ځای د اډریاټیک په سربیا او مونټینیګرو باندې د بندیزونو د کنټرول مسؤلیت په غاړه واخیست. خو د ناټو تر ټولو مهم عملیات د سربیا بمباري او د لیبیا په وړاندې د نسل وژنې سمندري او هوایي عملیاتو د مخنیوي لپاره پوځي مداخله چې د معمر قذافي د نسکورېدو لامل شو او همدارنګه په افغانستان کې د سرتیرو روزنه شامله ده. ناټو د چټک غبرګون ځواک لري چې 40,000 سرتیري لري. دا ځواکونه د غړو هیوادونو پوځونه دي او معمولا په خپلو هیوادونو کې میشته دي. په هر صورت دوی د دې وړتیا لري چې د اړتیا په صورت کې د 2 څخه تر 3 ورځو پورې د عملیاتو په ساحه کې مقاومت ولري. په دې ډله کې 100,000 کمانډو هم شامل دي چې د هر ډول ځمکني، سمندري او هوایي عملیاتو وړتیا لري. فرانسه اوس د ځواکونو قومانده کوي.